السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ به زما یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. ملګرو، نن راځو زه تاسو ته ښایم چې څنګه موږ کولی شو بغیر له نمبر او ایمیل څخه په فیسبوک جوړ کړو، فیسبوک اکاونټ جوړ کړو. نو ډېر ملګري په دې طریقه باندې نه پوهېږي او غواړي چې فیسبوک اکاونټ جوړ کړي، یا دوی غواړي د ترموکس دپاره توکن یا کوکي واخلي. نو هغه چې بیا د خپل شخصي اکاونټ نه یا د خپل پرسنل اکاونټ نه هغې ته توکن واخلي یا کوکي واخلي، هغه بیا ورته لاک شي یا ډیسیبل شي. نو راځو د کوکي یا توکن دپاره به موږ دغه نوی اکاونټ څنګه جوړوو. نو کله چې په یو نمبر دوه درې اکاونټونه جوړ شي، نو په هغې نمبر بیا بل اکاونټ نه جوړېږي. د دې لپاره موږ نشو کولی چې په خپل شخصي نمبر یا په خپل کوم نمبر چې زموږ سره دی په هغه باندې اکاونټونه جوړ کړو. نو را به شئ پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته راغلی، دلته به سرچ کې ولیکئ، سرچ کې به ولیکئ ټیمپ میل. کله چې سرچ کې ټیمپ میل ولیکئ، دلته خپله راځي د ټیمپ میل به ولیکئ. دغه اپلیکیشن دی ما انسټال کړی دی، دا به تاسو انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن دی ټیمپ میل، ټیمپرري ایمیل. دا به تاسو انسټال کړئ او را به شئ اوپن به یې کړئ. کله مو چې دا اوپن کړ، نو دلته به تاسو صبر ورته وکئ. کله چې دا خلاص شو، دلته په دې کې ایمیلونه راځي. دلته ډېر ایمیلونه راځي، تاسو کولی شئ دا ایمیل چینج هم کړئ. دلته چینج باندې کلیک وکړئ، چینج کېږي. نو راځو زه غواړم په همدغه ایمیل باندې ځان ته فیسبوک اکاونټ جوړ کړم. نو را به شئ د کاپي باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کاپي باندې کلیک وکړ، را به شئ دلته فیسبوک ته. دلته به مثلا د اکاونټ ته زه نوم ورکوم. نو تاسو به نوم ورته ورکړئ. کله مو چې نوم ورته ورکړ، بیا به دغه رقم صفحه تاسو ته راځي، دلته انټر یور موبایل نمبر. نو دلته به تاسو دغه ساین اپ ویټ ایمیل دې ځای باندې په کلیک وکړئ، ځکه چې موږ غواړو ایمیل ورته ورکړو. نو را به شئ هماغه ایمیل چې دا کاپي کړی مو، هغه به دلته ورته پیسټ کړئ او بیا به ورته یو نیټه ورکړئ. هغه ستاسو کار دی چې هر څنګه تاسو کوئ. زه غواړم فقط یو طریقه تاسو ته وښیم. نو را به شئ بیا دلته د ایمیل یا پیمل هر چې تاسو خوښه وي هغه به ورته انټر کړئ، بیا به پاسورډ ورته ولیکئ. دا ما همدغسې یو اکاونټ جوړ کړو. نو زه غواړم فقط طریقه تاسو ته وښیم. ښه، تاسو کولی شئ په دې باندې صحیح اکاونټ هم د ځان دپاره جوړ کړئ، خو د دې بیا د هیک کېدو امکان ډېر وي او اسانه سره هیک کېږي. نو یوازې دا اکاونټ بعضې وخت ملګري وایي چې موږ یو نوی اکاونټ پکار دی، یا د توکن اخیستلو دپاره یا د کوکي اخیستلو دپاره، د ترموکس دپاره، او یا یو چاته همدغسې اکاونټ جوړوو. نو دغه اسانه طریقه ده، تاسو کولی شئ جوړ یې کړئ او نه به ستاسو نمبر پکې بندېږي او نه به ستاسو ایمیل. نو را به شئ دلته نیکسټ باندې به کلیک وکړئ، پاسورډ به ورته ورکړئ او نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ ساین اپ دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ، دلته ما سره نور اکاونټونه دي، وایي ته غواړې چې اکاونټ دې پیدا کړي. نو تاسو که دغه رقم صفحه درته راغله، نو تاسو به ورته نو کریټ نیو اکاونټ دې ځای باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ، لږ ورته انتظار شئ. تاسو ګورئ ما سره اکاونټ خلاص شو. نو دلته اوکې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې اوکې باندې کلیک وکړ، اوس دلته کوډ غواړي. دغه کوم ایمیل چې تاسو ورکړی دی هغه ته کوډ ورځي، هغه به تاسو راواخلئ. دلته به راشئ دغه انباکس باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې انباکس باندې کلیک وکړ، دلته تاسو ګورئ دغه کود دی د ایمیل ته اوس راغلی دی. دا کود به دلته فیسبوک کې ورکړئ. بیا به راشئ اوکې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې اوکې باندې کلیک وکړ، تاسو ګورئ هغه ایمیل موږ سره کنفرم شو. نو دلته به راشئ، تاسو که اپلوډ پکچر
کوم عکس ورباندې لګوو نو عکس به ورته ولګوئ او که نه و سکیپ به یې کړئ. نو زه راځمه سکیپ کوم مې. تاسو ګورئ موږ سره نوی اکاونټ جوړ شو. دا اکاونټ دی بغیر له ایمیل او بغیر له نمبر څخه جوړ شو. مطلب ایمیل خو غواړي خو مطلب زموږ خپل شخصي ایمیل پکې نه دی اډ شوی. نو دا اکاونټ شو تاسو ګورئ نوی اکاونټ دی او دا ما سره جوړ شو. نو تاسو کولی شئ له دې څخه توکن یا کوکي واخلئ د ترموکس دپاره د ترموکس د هیک دپاره. نو راځو یو بل اپلیکیشن هم زه تاسو ته ښیم چې په هغه کې نمبر هم شته. په هغه نمبرو هم تاسو کولی شئ دغه فیسبوک اکاونټ جوړ کړئ. دلته تاسو ګورئ ما سره هغه اپلیکیشن هم شته ټیمپ نمبر. نو را به شئ دلته پلی سټور کې به دا ټیمپ نمبر سرچ کړئ. دغه ټیمپ نمبر دی تاسو ګورئ ما سره انسټال دی. را به شو دا خلاص کړئ. دلته په دې کې ډېر نمبر راځي. تاسو کولی شئ دغه نمبر هم د خپل فیسبوک اکاونټ د جوړولو دپاره وکاروئ. دلته تاسو به راشئ دغه ګیټ پری نمبر دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ دلته تاسو د هر هیواد نمبر چې غواړئ هغه تاسو کارولی شئ د فیسبوک دپاره د واټساپ دپاره. البته چې د واټساپ دپاره به کار نه کوي خو د فیسبوک او نورو شیانو دپاره کار کوي. نو تر ډېرې کله مو چې هڅه کوله چې فیسبوک اکاونټ جوړ کړئ نو په ټیمپ میل باندې جوړ کړئ ځکه چې د نمبر اکاونټ چې دی د ټیمپ نمبر چې دی هغه په ډېرې اسانۍ سره بیخي اسانه هیک کېدلی شي او ټیمپ میل بیا دومره اسانه نشي هیک کېدلی. نو ملګرو دغه معلومات وو. هیله لرم چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي او ګټه ترېنه واخلئ. نو تر بلې ویډیو چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم په لوی الله مو سپارم کې د خدای په امان او زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ.